بسم الله الرحمن الرحیم. راځو له خیره څنګه کولی شو یو ښایسته هیډر جوړ کړو، لکه څنګه دا هیډر د ما سره نو زه غواړم همداسې یو ښایسته هیډر جوړ کړم، مختلف شیپس کې مختلف ډیزاینونه ولري. مثال داسې یو ډیزاین ولري، یا دلته راځم همدا ډیزاین واخلم، یا راځم همدا ډیزاین. مختلف ډیزاینونه دي او مختلف ښکاري، په هر شیپ کې مختلف تغیر کوي. نو زه غواړم همداسې یو هیډر بل جوړ کړم، څه رقم د دې شاته کود کوم. ډېر اسانه طریقه ده انشاءالله. نو د دې لپاره راځو مخکې تر دې، نو د دې لپاره به موږ د وی بی ای کوډ په ذریعه باندې کوو. دا ډیلیټوم. کله چې دې ته موږ ډیزاین کې کلر چینجوو، هم تغیرات کوي، مختلف تغیرات، همداسې کلر تغیر مکمل کوي نه. او دلته راځم داسې ډیزاین کې، په دې ډیزاین کې، په دې ډیزاین کې چې رقم ډیزاین تغیروي، نو په هغه رقم سره دا تغیر کوي. نو د دې لپاره د وی بی ای کوډ کوم، دا ډیلیټوم او پیج نو فل کوم. د وی بی ای لپاره الټ اف 11 وام شارټکټ کی، الټ اف 11 ته الټ اف 11 مې کله وو. نو دا کوډ زه ډیلیټوم، نوې کوډ لسره کوم. نو د دې لپاره د پروسیجر یا سب روټین کوډ اول نیم ورکوم. زه لیکم سب محمد، او د دې لپاره ځینې ویریبل اخلم، لکه مثال څونه کالمونه غواړم. کالم باید ماته معلوم زه څونه کالمونه اخلم. مثال زه غواړم 10 کالم واخلم، نو 10 کالم همدا کالمونه دي، دا شکل باندې کالمونه زه اخلم، دا کالم دی. او کله چې داسې وپوکي، نو هغه ما سره روګان دي. نو زه غواړم چې څو کالمونو ته ضرورت لرم او څه رقم کالمونه واخلم. نو زه یو ویریبل اخلم ډایم کال از انټیجر اخلي. بایټ هم کولی شي کفایت راته وکړي، او کولی شي چې ویرینټ ټایپ واخلي. ډایم کال هم کفایت کوي، خو کال ډایم ویرینټ ټایپ خو یو څه هم لوډینګ لري وی بی ای کې، ځکه هغه ویریبل ټایپ بایټ چې کوي، دا سټرینګ، د ټیکسټ، د ټایم، د لانګ، د شارټ، د ډیسیمل، د څه ټایپ ده. نو همداسې ډایم کال اخلم، او بل اصل ډایم رو اخلم. که دې لاین کې هم مشکل نه لري، او کوای شي ډاون ته راځو، ډایم رو اخلم، او ډایم سایز اخلم ورته، او ډایم ایکسپوزیشن اخلم. ایکسپوزیشن ته انشاءالله ضرورت نسم، ډایرکټ ایکسپوزیشن ورته ورکوم. نو کالمونه به زه انیشلایز کړم. دلته به ورته وایم 10 کالمه غواړم، رو به انیشلایز کړم 5 روګانې غواړم. اوس به د دې لپاره دوه نور ویریبلونه واخلم، ډایم ا او بی. ا د روګانو لپاره لوپ کوم، او بی د کالمونو لپاره لوپ کوم، ترڅو زه لوپینګ سیستم په اساس باندې څونه شیپونه زه غواړم هغه ما سره ولویږي. نو د دې لپاره څنګه کوم، فار ا مساوي کوم، د لوپ ریورس کوم، یعنی له لوړ نه کته طرف ته بیا ډیسنټ کوم، اسنټ سیستم ده کنه. نو زه غواړم اول کال له 0 نه 2 کال پورې -1. کله داس کوس کې اونسه مشکل نه لري، کال -1 ځکه د پارانتیز لومړنۍ اجرا کیږي. نو 0 to کال -1. سټیپ بلغه هم معلوم ده چې سټیپ -1 ده. فار بی مساوي کله 0 to رو -1. زه نیکسټ بی اخلم، نیکسټ ا اخلم، لوپینګ بلاک کوم. اوس راځم لوپ شیپ اچوم. نو شیپ څنګه اچوم، زه به راځم ورته اکټیو ډاکومنټ، دا د اکټیو کورنټ ډاکومنټ یو اوبجیکټ ده، شیپس ډاټ اډ شیپس. شیپ ټایپ لما غواړي، کوم شیپ غواړي، ځکه دا قانون د سی مایکروسافټ اوبجیکټ ده، او شیپ ور سره اضافه کوي مایکروسافټ شیپ اخلم. کله چې مایکروسافټ شیپ اخلي، نو داغه شیپ تاته به نوم معلومي، ته کوم شیپ اخلي. مثال زه راځم په دې کې زه امدا ریکټینګل اخلم، داغه آیسوسیلیس ټرینګل نوم ده. نو زه راځم مایکروسافټ آیسوسیلیس ټرینګل، کله چې کیپټلایز نو صحیح ده. د لیفت نه څو طرف رامخته کوي، زه ورته 0 له ټاپ نه هم 0 کوم. ویت یې څونه ده، سایز څونه باندې موږ غواړو چې څونه صفحه ده، هغونه باید لس شکلونه پکس په صفحه کې ولویږي، یعنی لس شکلونه پکس په صفحه کې ولویږي. نو سایز به ان شاء الله معلوم شوی چې موږ سایز مساوي کوو ډایرکټلی. موږ ورته
سایز مساوي کا ل اکټیو ډاکومنٹ ډاټ پیج سیټ اپ ډاټ پیج ویت څونه سورس هم دا لري تقسیم په کالم کاونټ باندې یعنی 10 فرق نه کوي. نو موږ سایز ورته اخلو 10 اخلم. نو 10 خو معلوم ده سایز او سایز اخلم. دلته به ډاټ سلیکشن مې وو ځکه ویت سټیټمنټ موږ نه د کار کړی. کله چې موږ ویت سټیټمنټ کار کو بیا کده اوبجیکټ کوم میتھډ یا پراپرټي لغه ورسته بعد کار نه کو هم مشکل نه لري. F5 بٹن وام یا د دې ځای رن کوم. هغه شیپونه ما تخلی خو شیپ سیده په 0 x and y مې ورکړل وی ټول شیپونه هم دلته را سره ولویدو. نو دلته راځم ما سره په تقریبا دا څونه شیپونه زه حسابوم لزر به 50 شیپونه ما سره خستل سوي دي. نو زه څور کوم اوس به پوزیشن څور سیټ کوم. دلته راځم ویت او بیا راځم سلیکټ است کوم او بیا ډاون ته راځم اند ویت اخلم. زه غواړم کله چې یو شیپ زه واخلم نو پر ځای کوم دا شیپ د کنه را سره نو غواړم یو شیپ په 90 درجه کې لما سره په 100 درجه کې به 90 درجه کې او بل چې د دې کوم شیپ ته هغه په ما سره په 130 درجه کې داسې په دې شکل. نو یو شیپ په دې کې زه چرخوم یو به 90 تاوړي او بل به یو 220 درجه تاوړي. نو د دې لپاره به زه څه کوم زه به راځم دلته به ورته وایم موډ یو فنکشن د موډ سره موډ یو ارتمیټیک اپریشن د کنه موډ داغه په اساس باندې ریمایندر شیو. نو موږ وای کچيري if the a plus b mod of 2 equal to 0 then r equal to r variable ده دی باندې کوم غلطی نه نسی r variable ده خو موږ سره وس اپشن امپلیسیټ ده ځکه ایکسپلیسیټ نه ده. ایکسپلیسیټ وای بیا باید موږ ته ډیکلریشن حتمی وای وس خو اپشن ډیکلریشن لمر نه غواړي که چیرته سره په دې کې دلته داسې اپشن ایکسپلیسیټ وی بیا ډیکلریشن حتمی ده موږ به آر حتمی ډیکلیرو دایم آر او که چیرته لمر سره دا نه نو بیا امپلیسیټ د ډیفولټ حالت کې مشکل نه لري. نو ار مساوي کله 90 سره ایلس ار مساوي کله 200 او یا سره اند دا خو روټیشن سو ما سره کنه ویت ایرر لري. زه راځم ډاټ شیپ سیم واخستل سو دا غو روټیشن مساوي کله ار سره ډاټ لاین نو سمپل پراپرټی ان دی لاین مساوي کله 0 سره یا لاین ډاټ ویزیبل مساوي کله 0 سره ام اس فالس سره هیڅ مشکل هم نسترات سره بل لازم دلته ټایم ډاټ فیل ډاټ اوس غواړم ما بیني پیل کما نو وان ګریډینټ څخه پیل کوم هغه هم ورټیکل ټایپ اخلم او اول ما سره کما 10 بلیک اینڈ وایټ سیستم کې اخلم کنه. نو که دا F5 کم یا رن کما دلته یو مشکل ما سره دا د زه غواړم دا په یو ځای ونه لويږي بلکې بیل کالمونه او روګانې سیټ سي. نو ما سره اول د ایکس کوارډینیټ یعنی لیفت ساید نه نو زه به داسې ورته وایم څونه اندازه باندې ولويږي. نو ایکس کوارډینیشن کالم د نو موږ سره د کالمونو لپاره دلته رو -1 اخلم کالم -1 اخلم. نو رو د لما سره په لیفت ساید کې کالم د نو کالم څور کوم زه راځم دلته ورته وایم کامه چې مکله ول نو ورته وایم دا بی کې کوم قیمت راځي هغه به یو ځل یوي دوم ځل خو به 2 3 داس کنه. نو زه به څور کوم هغه بدل د ضرب سایز کوم او بیا به راځم دلته به بی ا ضربي سایز کما سایز اند سایز هیت ویت په دواړه یو رقم کنه. نو زه کله دارن کوم چې کوم څه مشکل ده کله F5 بٹن او F5 بٹن نو موږ د خپل پروسیجر رن سي کله چې رن نو وسره زموږ چې کوم سایز څونه زیاته ورټیکل یا د وای کوارډینیټ باندې خو سپیس په خیر زیاته مر سره نو موږ به دا څنګه کو موږ وای دا د دې کوارډینیټ کمیدا لپاره موږ ورته وای دا سایز سیده دا تقسیم کا په 2 باندې ځکه پارانتیسس کې نه اول سایز تقسیم سی ورسته ملټیپلای کوارډینیټ دی ایکس باندې سیده ځلې رن کوم او چې کوم څنګه کیږي
شیپ بالکل صحیح دی کنټرول ای ډیلیټ دا خو را سره ډراپ شو خو ټول یو رقم کلر دی نو کله چې یو دا ګریډینټس کله پیل شي په یو شیپ کې مثال دلته راځم شیپس له دوو ګریډینټونو ما اخیستی ده بلک ده او بل مثال ریډ ساید نو دا دوه سټاپونه لري یو 1 انډیکس باندې ده یو 2 انډیکس باندې 0 انډیکس سیستم نه ده دی کې په دې باندې کلیک کوم او د دې پیل پراپرټي ګورم پیل پراپرټي ته راځم یو دا ما سره 1 سټاپ ده او دا 2 سټاپ ده نو د دې سټاپو کلرونه چینجوم دا په څنګه چینجوم زه به راځم دلته او ورته وایم ډاټ fill dot gradients dot stops index 1 دا وړاندې کولای سم او دا څه item on 1 dot color dot object color مساوي کا rnd multiply 5 ضرب plus 3 random number را تراکه مختلف نمبر نه راکله 0 to 5 پوری خو 0 هم کېدای شي کله چې 0 نو کلر نسته را سره نو پلس 3 کاروم په دې خاطر باندې که 0 کېدو نو هغه ته به 3 حتمي جمع کېږي تر 3 به کم نه راځي نور تر 3 به پورته وي دا خو 1 سټاپ باندې و که چېرته زه سم فیل ډاټ ګریډینټ ډاټ آیټم ډاټ and color dot object color rnd 6 plus 2 دا ځل به کلر را سره چینج سوی کله چې مې رن کو یا له دې ځای نه رن وی نو هغه رننګ ده تر هغه پورې به وایټ یا انتظار ورته باسې کله چې دا مکمل سو یا ډان سو ځکه موږ سره عموما د اپلیکیشن 3 سایټ باندې جوړیږي که نه یو ډیزاین ټایم ده یو ډیبیګینګ ټایم ده یو رن ټایم ده که نه اوس که موږ دا چې کوو هغه ما سره داسې ډیزاین جوړ سوی یو او بل کله چې یو بل رو راځي رو باید ترانسپیرنسي کمه وي نسبت اولینی رو ته نو د رو ترانسپیرنسي لپاره به داسې یو کار کوم چې زه به دا ترانسپیرنسي پی ترانسپیرنسي څه ورکړم ډاټ فیل ډاټ ترانسپیرنسي ایکول ټو څومره چې ما سره رو کاونټر کې ا ډیوایډ انټر رو باندې په دې کې چې یو دوه درې او ویلیو کومې اساین کېږي هغه د دې کمپلیټ رو کاونټ باندې تقسیموم او دا ځلې بیا رن کوم ترانسپیرنسي هم داسې ځای په سوې ده اوس که غواړم زه دا ټول شیپس باید ماته اتومیټیک سلیکټ سي نو د لوپ نه آوټ که نه که لوپ په داخل کړي نو هغه به ډېر لوډینګ کوي هر ځلې به ټول سلیکټ کېږي دا به ډېر ټایم نیسي نو ورته وایم اکټیو ډاکومنټ ډاټ شیپس ډاټ سلیکټ آل then press control F5 وام simple F5 وام هغه به ما سره رن سي اوس به ټول د اتومیټیکلی راته سلیکټ هم سي تاسو کولی شئ نور پروپرټیان هم ورته سیټ کړئ لکه مثال شیډو پروپرټي ده یا راځو مثال ریفلیکشن پروپرټي ده ګلو پروپرټي ده ټول پروپرټیان هم دې ځای نه ورته سیټ کولی شئ اوس که زه راسم هغه به ډایرکټ ماته سلیکټ نه در سلیکټ نه یوه مهمه خبره دا ده کله سلیکټ یې تاسو ټول شیپس نو ته بیا ګروپ کولی شئ کله چې راغلی دې ځای نه دي ګروپ کړو نو دې نه یو ګروپ جوړ سو او کله چې ګروپ سو بیا دې ځای نه شیپ چینجولی شئ ته یو شیپ چینجوي هغه ټول سلیکټ دی او ټول تا سره چینجیږي داسې تغیرات را سره کوي کله چې بیا بیک ګراوند کلر هم ورسره واخلو یا بیک پیج داسې ډیزاین کې واخلو او بیا دې ځای نه مختلف کلرونه ورته اخلو بیا نو ډیزاین ډېر ښه ښکارېږي